هند کرکټ نړیواله شورا پر مخ به هند نړیوال کرکټ دی. بنگلاديش نه غواړي د شل اوریز نړیوال جام په سیالیو کې د ګډون په موخه هند ته ولاړ شي. دغه هیواد کرکټ بورډ وایي چې اوسنۍ سیاسي ترنګلتیا د دوی د لوبغاړو خوندیتوب په خطر کې اچوي. خو ستونزه څه ده؟ د نړیوال کرکټ 85% عاید له هند څخه دی. بنگلاديش غواړي چې خپل سیالي د هند پر ځای په سریلانکا کې ترسره کړي. خو تر دې د مخه هم داسې سوي دي. هند د څو کلونو لپاره پاکستان ته له تللو ډډه کړې او لامل امنیتي اندېښنې په ګوته کړي. د کرکټ نړیوالې شورا په بې طرفه ځایونو کې د لوبو د ترسره کېدو اجازه ورکړه. اوس بنگلاديش هم عیني غوښتنه لري. اساساً د بنگلاديش پریکړه د هند او بنگلاديش ترمنځ سیاستونو سره تړلې ده. ترنګلتیا هغه وخت زور واخیست چې یو هندو په بنگلاديش کې ووژل سو. دا چاره په هند کې د احتجاجونو او سیاسي خبرګونونو سبب سوه او کرکټ هم دې ناندریو ته راکش کړی سو. د بنگلاديش توپ اچونکی مستفیض الرحمن د هند پریمیر لیګ سیالیو کې د خپلې لوبډلې له لوري وانخیستل سو. د دې په خبرګون کې بنگلاديش د هیواد په دننه کې د IPL سیالیو په نشریدو بندیز ولګاوه. خو د بنگلاديش له لوري امنیتي اندېښنې شخړې ایسي دي. دا نظر چې امنیت پکې ښکېل دی هغه څه نه دي چې د نورو هیوادونو له لوري هم د منلو وړ وي. له هند څخه بل ځای ته د سیالیو انتقالول به په دې معنی وي چې هند ګواکې خوندي نه دی او دا هغه پیغام دی چې نوې ډیلي یې استول نه غواړي. بنگلاديش له داسې هیواد سره شخړه پیل کړې چې ترې ګټلی نه شي. مثال یې داسې دی لکه یو کوچنی حیوان چې له زمري یا پړانګ سره جنګ کوي.